بسم الله الرحمن الرحیم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ نننی ورځ پروګرام د امر بالمعروف پیژندنه، د علم ارزښت، د ښځو حقونه، ملي یووالی، قرآن کریم بنسټونه، د اسلام مقدس دین په رڼا کې دی. د پروګرام تر آخره موږ سره اوسئ چې ستاسې ادب مینوالو ته ډالۍ کوم چې ستاسې مینه ورباندې خړوبه شي. د امر بالمعروف پیژندنه د اسلام مقدس دین په رڼا کې د علم ارزښت، د ښځو حقوق، ملي یووالی، قرآن شریف بنسټونه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصل یو له مهمو اصولو څخه بلل کیږي. دا اصل نه یوازې یو اخلاقی امر دی بلکې د امت اصلاحاتو په باره کې دی. خلکو سره نیکی کول، مینه، محبت دی. د اسلام مقدس دین او قرآن شریف تفسیر، دعوت او تبلیغ په مساجدو کې د هوښیارې ټولنې یو ستره لویه نښه ده چې زموږ پروګرام کې امر بالمعروف پیژندنه د اسلام مقدس دین په رڼا کې د علم ارزښت، د ښځو حقوق، ملي یووالی، د قرآن شریف بنسټونه دا آیاتونو تفسیر دی. واقعا د امر بالمعروف اصل باید د رحمت، مهربانی، مینه، محبت، پوهې او د اسلام مقدس دین حقیقي پیغام د رسولو په رویه کې وي، نه دا چې زور او جبر په وسیله د خلکو ژوند محدود شي، لکه د خلکو نارینه او ښځې وهل، بندیان کول. دا کار نادرسته دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه وخت مؤثر وي چې د علم، منطق، نرمه ژبه او د ټولنې د اصلاح نیت تر شا وي، نه دا چې د نجونو مکتبونه وتړل شي، خلک ووهل شي یا بدون د تصویب د محکمې خلک بندیان کړي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اسلام مقدس دین یو بنسټیز اصل دی چې موخه یې د ټولنې اصلاح او د دولت د ښو ارزښتونو خپرول دي. دا اصل د الله جل جلاله د امر له مخې د مسلمانانو پر غاړه واجب شوی دی. ولا تکونوا منکم امة یدعون الا خیر ویأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. واولئک هم المفلحون آل عمران 104 آیت دی. محراب او منبر د اسلام مقدس دین کې د تبلیغ مهمه وسیله ځای دی. دا محراب د محمد صلی الله علیه وسلم محراب دی. افغانستان کې ډیر علما د دین او استادان په مکاتبو کې نارینه او ښځې وژل شوي دي، ځوریږي، بندیان کیږي یا اختطاف کیږي یا د خپل رسالت مخه نیول کیږي. دا نه یوازې شخصي تاوان دی بلکې د ټول امت فکری او معنوي زیان هم دی. د بیان ازادي، د علم ملاتړ او د خیر رسونې فضا رامنځته کول د هر مسلمان مسؤلیت دی.
محراب منبر د مساجدو د امام د لمونځ ادا کولو لپاره ځانګړي ځای دی چې د جمع نښه ده، یعنی جماعت، ملي یوالی. محراب منبر د پیغام رسونې په مساجدو کې چې له هغه ځای علما د جمعې پر ورځ او نور 15 وخته لمونځونه کې د مسلمانانو عقلونه روښانه کوي. علمای کرام او امر بالمعروف د دغو ځایونو څخه خپل پیغامونه د اصلاحاتو په باره کې خلکو ته رسوي، نه د زور، ویرې، تعصب، تبعیض او یا وهل یا بندیان کول وي. دا ځایونه باید د علم، صداقت، همدردی او انساني کرامت ځای وي. د اسلام مقدس دین د فرد او ټولنې ترمنځ توازن نه ځانګړي توجه کړی او له همدې امله امر بالمعروف او نهي عن المنکر اصل یو له مهمو اصولو څخه بللی. دا اصل نه یوازې یو اخلاقی امر دی، بلکې د امت او دولتي چارو کې اصلاح، نیکی، د ښو کارونو سرته رسول دي. د بدیو تیروتنه مخنیوی د هوښیارې ټولنې نښه ده. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قرآن شریف له نظره الله تعالی فرمایي: کنتم خیر امه اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. 110 آیت دی. یعنی تاسې غوره امت یاست ځکه چې د نیکي امر کوئ، له بدیو منع کوي او پر الله جل جلاله ایمان لري. دا آیت د امت اصلاح نه یو عالی پیغام لري چې له علم، حکمت او عدل انصاف نه پرته نشي پلی کېدلی. د اسلام مقدس دین هر ډول ظلم او خیر امر بالمعروف باید د حق، پوهې، مهرباني او د خلکو د اصلاح وسیله وي. په مساجدو کې نه د ویرې تعصب په افرادو باندې. د افغانستان ټول ښځې با ایجابه دي. د اسلام مقدس دین ته احترام درناوی کوي. حجاب عفت د ښځې دی، نه د جبر، نه د ظلم. دا کار د علما د دین تبلیغ په مساجدو کې عالی دی، نه تحمیلی. سورت علق د قرآن کریم له هغو سورتونو څخه دی چې د وحی پیل ورسره شوی دی. دا سورت د اقرا بسم ربک الذی خلق په مبارکو کلمو پلی کیږي چې د علم زده کړې او د رب د نوم په یادولو سره د انسان لوړوالی پیغام لري. د نجونو د تعلیم بندول نه یوازې د سورت له روحیې سره ټکر لري، بلکې د قرآن شریف د نورو آیاتونو سره هم مخالف دی. چیرې چې علم زده کول د هر مسلمان نارینه او ښځې لپاره فرض ګڼل شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی: طلب العلم فریضه علی کل مسلمه و مسلمته. علی علم زده کول نارینه او ښځې ته فرض دی. سورت علق نه یوازې د وحی پیل دی، بلکې د بشري کرامت، تعلیم او د انسان د ارزښت بیان هم دی. دا سورت د بشري حقوقو ارزښتونو ملاتړ کوي. نو که څوک د سورت له پیغام سره د نجونو د تعلیم دروازې بندوي، نو دا د قرآن شریف روح سره مخالفت دی، نه د هغه تطبیق. اسلام مقدس دین پر علم تاکید کړی دی. الله تعالی فرمایي: هل یستوی یعلمون والذین لا یعلمون. الزمر نه هم آیت دی، یعنی برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي. د مکتبونو بندول د نجونو د علم مخنیوی د اسلام مقدس دین له اصولو سرغړونه ده. پر ځای امر بالمعروف د علم، اخلاص، نیکی، زغم او مهرباني له لارې ترسره شي. د ښځو زده کړه د امت راتلونکی جوړوي، د پرمختګ سبب ګرځي
امر بالمعروف یو ستر مسؤلیت دی، نه یو وسیله د خلکو د وهلو او بندي کولو. دا اصل باید د قرآن شریف او سنتو له مخې پلی شي. دا بڼه چې د اسلام نه د ویرې سبب شي، د اسلام ټولنې راتلونکې د علم، پوهې او انسانیت جوړیږي، نه په ظلم او جهالت. انما المؤمنون اخوتون، د دې معنا دا ده چې مسلمانان ټول سره ورونه دي. امر بالمعروف کله زړه علم، حکمت او رحم سره ترسره شي، نو نه یوازې یو فرد اصلاح کیږي، بلکې یو ملت سره یو موټی کیږي. عدالت، مینه، مسؤلیت، اتفاق پرمختګ سبب ګرځي. د تبلیغ او دعوت د اسلام مقدس دین او د قرآن شریف د الله جل جلاله کتاب تفسیر دی. نه د ویرې ورورولي ټینګ شي او محبت بلنه ده، نه د توپیر، تبعیض او کرکې تفریقې چې جامعه انارشیزم ګډوډي ته لاړ شي. امر بالمعروف په دې معنا دی چې مؤمنان یو بل ته د نیکي لار وښیي، یو بل ته مینه محبت ورکړي، یو بل ته وفادار وي. که دا اصل له تعصب، ظلم یا جبري چلند نه پاک وساتل شي، امت یو موټی کیږي. انساني عدالت، کرامت او اسلامي ارزښتونو څخه دفاع لپاره واقعا د اسلام سپېڅلی دین د عدل، برابري او د بشري د عزت دین دی، نه د تبعیض، زور، د ښځو او نارینه ترمنځ مساوات نه یوازې د معاصر بشري ارزښتونو غوښتنه ده، بلکې په خپله د اسلام مقدس دین بنسټ ایښی ده. الله جل جلاله تعالی فرمایي: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الحجرات 14 آیت دی. یعنی تر ټولو عزتمن ستاسې نه هغه څوک دی چې ډېر تقوا لري، نه څوک چې نارینه وي یا ښځه. په قرآن کریم کې ښځه د علم، حکمت، پاکي، عفت او تصمیم نیولو حق لرونکې دی. په دولت کې امر بالمعروف باید د مینې، درناوي او رحمت له لارې وشي، نه په قهر وهلو یا زور. باید د اسلام مقدس دین د ښکلا، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د قرآن شریف د حکمت له لارې تبلیغ او دعوت وشي. امر بالمعروف باید د خلکو سوالونو ته ځواب او د ستونزو حل وړاندې کړي، نه نورې ستونزې ورزیاتې شي چې بې اتفاقي راشي. باید دعوت وي، تبلیغ وي، محبت وي، مینه وي، نه توهین. علم وي، خدای جل جلاله علم فرض کړی، نه جهل. اسلام مقدس دین د اخوت، محبت دین دی. کله چې هر تنظیم، ډلې د خپل شخصي قدرت، منافعو یا قوم محوري لپاره ډلې جوړښتونه رامنځته کوي، ملت ټوټه ټوټه کیږي او وطن د سوکالۍ پر ځای د قدرت طلبي، فساد او جنگ جګړې سبب کیږي. افغانستان کې ملي اردو، ملي پولیس جوړول دا معنا لري چې یو ملت له هر قوم یوازې د ملي بیرغ تر سوري لاندې د وطن نه یوازې د شرعي اصولو بلکې د ملي وجدان غوښتنه هم ده. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. افغانستان هغه وخت جوړیږي چې وګړي د خپل وطن د ودانۍ لا خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ وکړي، نه دا چې د پردیو تمه ولري. د افغانستان دفاع او د وطن ساتنه یوازې له رسمي موقف نه بلکې یو مقدس رسالت دی. د اسلام مقدس دین موږ ته د امر بالمعروف مفکوره راکړې چې یعنی د
خیر هڅول او له شر څخه منع کول یو له سترو خیرونو نه دا دی چې خپل کور، خپل ملت او خپل عزت وساتو. څنګه چې زموږ دین پر انسانانو د خپل ګاونډیانو او ټولنې خیر غوښتنه کوي، همداسې د وطن دفاع ساتنه هم د دې ایمان یوه برخه ده. د ملي اردو او ملي پولیس جوړول او د هر ځوان لپاره د مکلفیت دورې خدمت نه یوازې ملي اړتیا ده، بلکې د شریعت له نظره هم یو مشروع عالی اقدام دی. د وطن خدمت نه یوازې مدني مسؤلیت دی، بلکې د اسلام مقدس دین د روحیې مطابق مبارک عمل دی. تاسو نه یوه دنیا مننه کوم چې لا تر اوسه موږ سره وئ. زموږ پروګرام لایک، کومنټونه ورکړئ، زنګوله ووهئ چې زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالی اوسئ.